بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو لیدونکو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. دا د یو ځل بیا زه بشیر احمد ستانکزی د لسم صنف فزیک کروي هندارو باندې د کروي هندارو کې تطبیقات یا د هغوی مثالونو حل یو موضوع تاسو ته در وړاندې کوم. خدای کې چې تیرنۍ ټول موضوعات په دغه موضوع کې مثالونه چې حل کیږي تاسو خپل مشکلات ټول حل کړئ. نو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په تیر لوست کې همدارنګه موږ وشو کوی ګرانو زده کوونکو چې د مقعرو کروي هندارو او محدبو کروي هندارو چک کو کروي هندارو فرمولونه چک کو ثبوت کو چې هغه مقعرو کروي هندارو لپاره یو پر پی جمع یو پر کیو مساوي دی یو پر اف سره همدارنګه دی محدبو کروي هندارو لپاره موږ تاسو داسې چې یو پر پی جمع یو پر کیو مساوي د منفي یو پر اف سره. دغه رابطه موږ تاسو چک کړل، موږ تاسو ثبوت کړل. بدون دغه رابطو نه موږ تاسو ګرانو زده کوونکو د جسم لوی ښودنه هم په لسم صنف فزیک کې چې لرو چې هغه اچ زبر پر څه شي ده؟ اچ زبر پر اچ ده او دا مساوي د ګرانو زده کوونکو پی پر څه شي؟ پی کیو پر پی سره. کیو پر پی سره له دې رابطې نه چک کوو، موږ تاسو استفاده کوو او لدنه هم ګټه اخلو. نو ګرانو زده کوونکو راځو د دغه معادلو په اساس موږ تاسو خپل چک کوو، خپل تطبیقات پر مخ بیایم. لومړی راځو وایي ګرانو زده کوونکو مقعر هندارې انحناء شعاع پیدا کړئ. د مقعر هندارې انحناء شعاع پیدا کړئ چې محراقي واټن یې اف مساوي له څو سره؟ اف مساوي له 8 سانتي مترو سره وي، یعنی آر مساوي به له څو سره؟ یا د مقعر کروي هندارې انحناء شعاع پیدا کړئ په هغه صورت کې چې محراقي واټن یې 8 سانتي متره وي. نو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو انحناء شعاع داسې تعریف کړی چې آر مساوي ده له چی سره؟ 2 اف سره. داسې مو لیکلي چې اف مساوي په چی شي؟ آر پر 2 سره. دنه دا رابطه چې کېږي لاس راځي دغه دوه رابطو په اساس موږ داسې لیکلی شو چې آر به مساوي سي 2 ضرب د اف پر ځای راځي د دې قیمت وضع کوو 8 سانتي متره سره دی چې آر به مساوي سي له څو سره؟ 2 ضرب 8 مساوي ده له 14 سانتي متره سره. که چیرې د یو کروي هندارې او مقعر کروي هندارې محراقي واټن 8 سانتي متره وي نو د هغې انحناء شعاع به څو وي؟ همیشه به 2 چند وي، ځکه انحناء شعاع د محراق 2 چند. محراقي واټن د انحناء شعاع نیمایي څه شی ده؟ نیمایي سره مساوي دی. نو ګرانو زده کوونکو راځو دوه مثال ته. دوه مثال د مقعر کروي هندارې انحناء شعاع 60 سانتي متره دی، محراقي واټن یې څه کې معلوم کړئ. که چیرې ګرانو زده کوونکو آر مساوي څو سي؟ مساوي له 60 سانتي متره سره نو د هغې محراق به څو وي؟ د مقعر کروي هندارې محراقي واټن 60 سانتي متره وي، د هغې محراق څه شی کې؟ محراق په لاس راوړئ. موږ تاسو ګرانو زده کوونکو مخکې مې یادونه کړې چې 2 اف مساوي له چی سره؟ مساوي له آر سره. همدارنګه داسې لیکو چې اف مساوي ده له آر پر 2 سره. که چیرې دغلته موږ د آر قیمت وضع کړو 60 سانتي متره پر 2، یو په 2 کې 2 یو په 2 کې مو 2، نو اف به مو مساوي سي له څو سره؟ 10 سانتي متره سره. تر دې دمه ګرانو زده کوونکو موږ تاسو انحناء شعاع او محراقي واټن په اسانۍ سره چک کړل، لاس راوړو. اوس ګرانو زده کوونکو راځو بل مثال ته. یو شی د مقعر هندارې څخه 60 سانتي متره په فاصله واقع دی، یعنی پی مو مساوي له څو سره ده؟ پی مو ګرانو زده کوونکو مساوي ده له 60 سانتي متره سره. یو شی د مقعر کروي هندارې څخه په 60 سانتي متره فاصله کې واقع دی. که چیرې د هندارې شعاع 10 سانتي متره وي ګرانو زده کوونکو، که چیرې د هندارې شعاع 10 سانتي متره وي تر هندارې پورې د تصویر فاصله یعنی کیو د تصویر فاصله او د تصویر څرنګوالي تعیین کړئ. تصویر څرنګوالي دا داسې په آخره کې کله چې موږ تاسو مثال حل کړو که چیرې علامه مثبت راوخوته نو تصویر هم څه ده؟ حقیقي ده. نو دلته ګرانو زده کوونکو د یو پر پی جمع یو پر کیو مساوي یو پر اف د رابطې نه چک کیږي استفاده کوو او موږ تاسو
مثال چی کو حل کوو. همدارنګه ګرانو زده کوونکو 2f مساوي له r سره او r مو مساوي له چی سره r مساوي ده له r مساوي له 2f سره. همدارنګه f مو مساوي ده له r پر 2 سره چې دا مساوي 10 تقسیم پر 2 f به مساوي سي له 15 سانتي متر سره. محراقي واټن هم دلته 15 سانتي متر سو دا هم موږ ته چک موږ ته په لاس راکړه. اوس ګرانو زده کوونکو ځو داسې لیکو چې یو پر شل یو پر شل جمع یو پر څو یو پر کیو مساوي ده یو پر 15 سره. اوس ګرانو زده کوونکو موږ تاسو یو پر کیو چې ده یو پر کیو پکار یو پر کیو مساوي ده یو پر 15 منفي یو پر شل. اوس ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې موږ تاسو خپل مثال حل کو ځو چې کو مشترک مخرج سو. مشترک مخرج د 15 او شلو ترمنځ څه شی ده 80 ده. که چیرې 80 ګرانو زده کوونکو موږ په 15 تقسیم کو 4 15 مساوي له څو سره کیږي مساوي له شلو سره کیږي. 80 تقسیم پر شل مساوي ده له 3 سره 3 ضرب یو مساوي ده له 3 سره. نو ګرانو زده کوونکو موږ راځو چې کوو یو پر کیو لاس راول چې مساوي له 4 3 لاړ شي یو پر 80 پات کیږي یو پر 80. له دې ځای څخه داسې نتیجه اخلو سرچپه چې کیو به مساوي سي له څو سره 80 سانتي متر سره. ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د کیو یا د تصویر فاصله د هنداره څخه پیدا کړو چې هغه عبارت له چی څه عبارت له 80 سانتي متر څخه ده. نو څه معنا ورکړي ګرانو زده کوونکو محراقي واټن 15 دی محراقي واټن 15 دی او د جسم فاصله 60 سانتي متر. دا معنا لري چې جسم د هنداره کچېره داسې موږ تاسو شکل وښیو کچېره دغه 15 سانتي متر محراقي واټن نو جسم هم په کومه نقطه کې په دغه نقطه کې موقعیت لري. خو تصویر معکوس په کوم ځای کې موقعیت لري په 80 سانتي متر 15 یعنی له انحناء شعاع نه په خارج کې څه شی ده واقع ده. په دغه نقطو کې څه شی ده واقع شوی ده او تصویر څه ده ګرانو زده کوونکو حقیقي دی معکوس دی حقیقي ده او څه ده معکوس او د انحناء شعاع نه په خارج کې یا بهر څه ده واقع دی. اوس ګرانو زده کوونکو ځو بل مثال ته. بل مثال ته ځو ګرانو زده کوونکو د مقعر هندارې لوی ښودنه پیدا کړئ چې د جسم واټن له هندارې څخه 8 سانتي متره یا پی مساوي ده له 8 سانتي متره هم او د تصویر فاصله 4 سانتي متره یعنی کیو مساوي ده له 4 سانتي متر څخه دیغه لوی ښودنه چې کو لوی ښودنه مساوي له 2 سره لوی ښودنه پیدا کوو. نو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو لوی ښودنې فرمول یادونه وشکو کړله چې لوی ښودنه مو مساوي له 2 سره یا ګاما مساوي ده له کیو پر پی سره. نو داسې لیکو چې ګاما مساوي ده کیو مساوي ده له 4 سانتي متر او چې شی پی څو ده پی مساوي ده له 8 سانتي متر سره. سانتي متر له سانتي متر سره خلاص نو ګاما به مساوي سي یو پاتو کې 3 پاتو کې 4 نو لیکو چې 3. نو لوی ښودنه مو دا معنا ورکوي ګرانو زده کوونکو چې تصویر 3 چنده د جسم څخه دی د جسم څخه لوی دی. نو ګرانو زده کوونکو راځو بل مثال ته. خدای کې چې د دا مثالونه تاسو ته آسان او ساده وي او وکولای شي نور مثالونه په اسانۍ سره چې شي کې حل کړئ. ګرانو زده کوونکو راځو دته یو پنسل تصویر د محدب هنداره شاته له هنداره څخه په 30 سانتي متر په فاصله شي ده واقع ده. یعنی کیو کله چې محدب هنداره څخه یادونه کوو دا معنا چې کیو شي ده منفي ده. کیو مساوي له 2 سره 30 سانتي متر سره. کله چې کیو ګرانو زده کوونکو 30 سانتي متر ده په فاصله جوړیږي او 1.7 سانتي متر اوږدوالی لري. ښه ګرانو زده کوونکو آی مو مساوي له 2 سره 1.7 سانتي متر سره څه شی ده ګرانو زده کوونکو اوږدوالی لري. همدارنګه محراقي واټن 40 اف مساوي ده 40 سانتي متر سره څه وي. د هندارې مخې ته د پنسل موقعیت شي کې د پنسل موقعیت یعنی پی د هندارې مخې ته څه شی پی پیدا کړئ. د تصویر لوی ښودنه څومره دی لوی ښودنه هم لمونږ نه غوښتې ګرانو زده کوونکو دا هم پیدا کوو. تصویر مجازي دی که حقیقي تصویر معکوس دی که راسته
او د پنسل اوږدوالی څومره دی. د پنسل اوږدوالی هم څه شی کوو چې په او سره ښودل کېږي هغه هم په لاس راوړو. نو ګرانو زده کوونکو موږ تاسې ویلې چې تصویر څه شی ده؟ تصویر هم مجازي ده ځکه محدب هندارې نه استفاده کوو. نو داسې لیکو چې یو پر پی جمع یو پر منفي کیو مساوي ده له منفي یو پر اف سره. دا د محدبو کروي هندارو څه ده؟ کروي هندارو فرمول ده. نو همدارنګه ګرانو زده کوونکو چې موږ تاسې یو پر پی لیکو دا به مساوي سي، دا منفي او مثبت کېږي منفي کېږي. کله چې منفي کېږي له مساواتو نه اپله وړو دا به بیرته څه سي؟ دا به بیرته مثبت سي منفي یو پر اف سره. اوس ګرانو زده کوونکو دغه رابطې په استفادې سره مونږ کولی شو خپل چک و خپل مثال حل کړو. داسې لیکو چې یو پر پی مساوي ده یو پر کیو. کیو مو څو ده ګرانو زده کوونکو؟ 20 سانتي متره 20 سانتي متره منفي یو پر دا سانتي متر نه دلته تیریږو یو پر شپږ څلوېښت سانتي متره. اوس ګرانو زده کوونکو یو پر پی به مو مساوي سي. دلته مشترک مخرج شی لیکو شپږ څلوېښت تقسیم پر 20 مساوي څو ده؟ 2 یا 2 20 شپږ څلوېښت 2 ضرب یو بیرته 2 منفي یو دا به مساوي سي یو پر شپږ څلوېښت. نو پی به مو مساوي سي له شپږ څلوېښت سانتي متر سره. پی خو مو پیدا کړ ګرانو زده کوونکو. اوس راځو د جسم لوی ښودنه چې شی کوو. د جسم لوی ښودنه آی پر او مساوي ده له چی سره؟ مساوي کیو پر پی سره. د دې رابطې په استفادې سره مونږ کولی شو چې شی په لاس راوړو ګرانو زده کوونکو. او چې مونږ نه یې غوښتی دغه هم چې شی کوو په لاس راوړو. طرفین وسطین کوو. داسې کوو چې آی ضرب پی مساوي ده له او ضرب پی سره. آی ضرب پی مساوي ده له او ضرب کیو سره. او ضرب کیو سره. اوس چې او لاس راوړو ګرانو زده کوونکو دواړه خواوې داسې لیکو چې آی ضرب پی تقسیم پر څه شی؟ تقسیم پر کیو سره. نو دلته د موږ تاسې آی قیمت هم دلته شته 1.7 ضرب د پی قیمت هم لاس راوړو شپږ څلوېښت تقسیم پر څو؟ تقسیم پر 20. ګرانو زده کوونکو کله چې موږ تاسې دغه ټول ضرب کو نو ضرب او تقسیم نه وروسته موږ ته لاس راکړي 3.4 مونږ ته په لاس راکړي. یعنې او به مو مساوي سي له څو سره؟ 3.4. نو ګرانو زده کوونکو دا مثال هم تر دې ځایه پورې ورسوو. اوس راځو د ګاما. کله چې ګاما پیدا کوو ګرانو زده کوونکو ګاما پیدا کول ډېر اسانه و چې ګاما مساوي ده کیو پر پی سره. نو ګاما به داسې پیدا کوي کیو مساوي ده 20 پر څو؟ پر شپږ څلوېښت. دا به مساوي 0.50 سره. یعنی تصویر د جسم څه شی ده؟ نیمایي ده. نو ګرانو زده کوونکو خدای کې دغه مثالونه تاسې ښه ګټه پورته کړې وي او دا مثالونه تاسې په کتابچو کې یادداشت کړي وي. په کور کې تاسې وکولی شئ چې دغه مثالو په استفادې سره څه شی کې نور مثالونه هم حل کړئ. نو دا اوس زموږ د ننني درس چې تاسو ته وړاندې کړ. خدای کې چې د درس تاسې یو شی زده کړی تر بیا چې زه بیا حاضرېږم تاسې په لوی او بښونکي خدای سپارم. د خدای په امان موفق او کامیابه اوسئ.